کندهار ښار د افغانستان یو له غټو او ګڼ مېشتو ښارونو څخه دی. په دغه ښار کې ګڼه ګوڼه ورځ په ورځ ډېرېږي، خو د ښار پراخې او په عصري شکل جوړونه یې ډېره کمه ده. په ښار کې د نورو لویو ستونزو سره سره د پرمختیایي چارو کې ترانسپورټي نظم ته نه پاملرنې دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده او د دې ولایت اوسېدونکي یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندهار اوسېدونکو د میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تمځایونو نشته نقلیه وسایطو لرونکي له ستونزو سره مخ کړي او همدا لامل دی چې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دوی په دې ولایت کې د عصري او پرمختللو پارکېنګونو د جوړېدو غوښتنه کوي. ضرور دا ستونزې خو لار باندې سړک باندې ډامبر باندې رش جوړ وي واجورېدله نو دا وروره چې باید پارکېنګونه جوړ شي په هر سړک په هر ځای کې وروره مارکېټ جوړ شي وروره پارکینګ نه وي مارکېټ مخته مچران ولاړ وي رش جوړ وي لاره ګرده وروره بند وي. غوښتنه مو دا ده چې باید پارکینګونه وروره جوړ شي بازار کې چې هر ځای راشي باید په هغه ځای کې پارکینګ جوړ کړي او که جوړ نه کړي چې د هر ځای موټر ودروي کانداران مخ هم بندېږي ډېره یې بندېږي د کوچنیان ماشومان تېرېږي په سړک باندې هغه هم موټر کوزوي ګرده بازار باید یو موټر ګرده بازار بندېږي دا غوښتنه ده چې هر ځای په بازار کې چې راشي هغه ځای کې به ودرې پارکینګونه جوړ کړي. د کندهار د ترافیکي پولیسو اداره هم د معیاري تمځایونو د کمښت له امله د دې ولایت په ترافیکي نظم کې د ستونزو خبره مني، خو وايي لا اړوندو ادارو یې غوښتي چې د ښار په پرمختیایي پلان کې د نقلیه وسایطو د درولو تمځایونو ته جدي پام وکړي. د دې ولایت د ترافیکو مدیر سمونوال عبدالحمید وایي چې په کندهار ښار کې یوازې 50% مارکېټونه تمځایونه لري او پاته یې یا نه لري او یا یې د نورو شیانو لپاره کار نه اخیستل کېږي. په ښار کې چې په سلو کې 50% مارکېټونه پارکینګونه لري او ځینې مارکېټونه چې پارکینګونه نه لري هغه موټران د مارکېټو مخه درېږي د په سلو کې 50% د ښار پر مرور باندې ډېر تاثیر کړی دی. دا مهال په کندهار کې 11 پارکینګونه د ښاروالۍ لخوا د ښاري نظم د ساتنې په موخه فعال دي، خو د یادې ادارې ویان زغمل څرګند وایي چې د ښار په ټولو رغنیزو چارو کې د معیاري تمځایونو جوړېدل جدي شوي دي او د ښاري ماسټر پلان په عملي کېدو سره به دا ستونزه نور هم کمه شي. د کندهار ښار په 15 ناحیو کې چې هر بېلمنزله مارکېټ جوړېږي یا خلک شخصي ملکیتونه جوړوي نو د کندهار ښاروالي تر هغو دغه نقشه نه وضع کوي چې په هغه کې پارکینګ په اساسي ډول سره ځای ورکول شوی نه وي. یعنې هر د مارکېټ یا د بېلمنزله تعمیر موږ په اصطلاح چې د نقشې د هر بېلمنزله مارکېټ چې د اعمار اجازه ورکوو نو نقشه د هغو وضع کوو چې هغه وخت وضع کوو چې د پارکینګ لپاره زمینه سازي پکې شوې وي او پارکینګ یې باید د هغه عصري سیستم او نورمونو سره سم عیار شوی وي. کندهار چې د اوسېدونکو شمېر یې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی، دا مهال د کانالایزیسیون په ګډون د سوداګریزو رهایشي او کرنیزو سیمو د ګډوالي له امله هم له ستونزو سره مخ دي. چارواکي وایي د دې ښار پراختیا او د سیستمونو معیاري کول وخت ته اړتیا لري. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.